اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ته. د افغانستان د سولې په تړاو په مکه کې د افغاني او پاکستاني عالمانو غونډه جوړه شوې. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د پلاوي مشري د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمي او د پاکستان د پلاوي مشري د پاکستان د دینی چارو رئیس انور الحق قادری کوله د تیر په څیر یو ځل بیا تاوتریخوالی او افراطیت غندل شوی. په دغه غونډه کې نوې او د پام وړ مسله د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمي خبرې وې. هغه څه موده وړاندې په طالبانو ډېرې کلکې نیوکې کړې وې. طالبان یې مرتد یاد کړي او له دین څخه یې وتلي بللي او د دې ترڅنګ یې په ډېره سخته توګه ویلي چې د طالبانو په دین دی لاندې. خو اوس یې ویلې طالبان د دوی ورونه دي او په هیڅ چا د کفر کلمه نه. طالبانو په رسمي ډول تر اوسه په دې تړاو کوم غبرګون نه ده ښودلی. او د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردک ویلي چې د 2001 کال راهیسې د دوی پالیسي په سولې متمرکزه وه، خو دوی همیشه جنګ ته مجبوره کړل شوي دي. مننه ګرانو مقابل طرف هم زموږ اورونه دي. موږ د هغوی په شان نه یو او موږ هغوی ته د کفر کلمه نه استعمالوو. دوی د هغوی د قبلې اهل دي. دې لپاره هغوی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او موږ هم دغه کلمه مبارکه وایو. نو دا د دین اصل دی، لکه څرنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې اشهد ان لا اله الا الله ویل او قبلې ته یې مونځ کوو او زمونږ مونځ یې وکوه او زمونږ ذبیحه یې وخوړله، نور هغوی مسلمانان دي او په هغوی باندې هغه امرونه او کارونه دي چې مسلمانانو باندې دي. الله اکبر د نارې سره سم شهادت ورسوي. پیغام علماو ته دا ده، دې مرتدو ته دا پیغام رسېږي، ویډیوګان ولاړې دي. والله نور د دې وخت نه داسې احتیاط وکړو. والله لا اخاف فی الله لومة لائم. په صراحت سره وایم دا له دین نه وتلي انسانان، دا بې دینه بې هېواده چې د طالب په نوم باندې نن غږ کوي، دا له قرآن نه لرې، دا له دین نه لرې، دا له اسلام نه لرې. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنت دي تا په هغه دیني ستې نمایندګي کوي، لعنت دي تا په هغه کرداري، لعنت دي تا په هغه افغانیتي.